دا وګورئ ښاماران ولاړ دي دا فري سایکل دی دا ما اخیستی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټولو پښتنو ته ډېره زیاته مینه نیکې هیلې او احترامات ستاسو ورور یو ځل بیا د دې یخ موسم نه نیغ په نیغه د بختي رحمان صاحب په شان یاره کیسې کټارې روانې دي ورانې دي نو نن دا د اتوار ورځ بلکې ورځ خو لاړه خو ماښام دی یاره خو مات سره مې رابطه وکړه مې هلکه نه پی شته نه برېډ شته نه څه شته او اوس مې د شنه چای اوس کله خو د شنې چای خو ځان له خونې ډېر خوند دی وکړم پاکستاني کعبه نو هغه ته ما ویل چې څه کونو هغه چې په دې حبانوب کې یو بله چې کوم سټور دی غټا کولا وي نو احساس یې هلته به لاړ شو ما ویل راځه ورځې شوي دي بلکل یو نوی تازه ولاګ به په پښتو کې جوړ کړو یاره جمع دی د ونو بوټو څه خوند نشته یخني انتهایي وچې یخني ده تاسو مې هغې هډوکو ته کوزېږي دا وي چې زمونږ د بونیر یو شاعر دی او اعظم یو خو هغه مشهور یو دا بل اعظم دی ګیری ده او زما ملګری هم دی زما سره رابطه ډېره کېده خو اوس نه ده شوې هغه وایي چې د غره لمنه ستا یادونه او زیړې مازدیګر جانانه سم د خوده وباسي څړې مازدیګر او نه پکې شور د مرغو واورم نه یاران ووینم په چړک دې سوړ شي د پردي وطن پردي مازدیګر نو تاسو کتی شئ بلکل خاموشي ده نور هغه د څیره وهلې ده اوس په پناه شي نو بس روان شوم هغه ته مې بس زه درلم جانانه ته ماته انتظار کوه نو لاړ به شو هلته بس زما د خوښې بسکټ ټی به راولو سماسته به راولو وړکي شان ډبه او نن سبا زما ویډیوز ډېر کم راځي ځکه چې د ژوند څه نور مصروفیات دي خو انشاءالله تاسو ویډیوګانې ګورئ مزې ترې اخلئ او ځکه انشاءالله چې نور به هم د دې نه ویډیوز ولاګې ښه کېږي مزېدار کېږي به د هغې غټه وجه دا ده انشاءالله چې موبایل ما دغه کړی دی ایفون ډېر زر به زه راواخلم نو انشاءالله چې بیا به نور هم د هغې مزه وي ډېر مازدیګرې وروره تاسو لیدلی شئ ونې بلکل کټسې پرتې دي پاڼې پکې د پاڼو پکې ذره هم نشته او په دې لارو کوڅو باندې او زما یو شعر دی چې وي چې دا لارې دا ګودرې دا کوڅې هغسې نه دي د تاسو وګورئ یاره بلکل یاره خاموشي ده نو مخې ته ملګري انتظار هم کوي بیا وایي چې احساسه ته د ویډیوګانو نه نه وځګه خو ما یې ولګه چې ملګرو ته نو ما یاره چې بعد د ملګرو ته به او مینهوالو طاقتونکو ته به ویډیو هم جوړول غواړي ولاګ به هم جوړول غواړي ځکه چې یوازې خو د ژوند نور مصروفیات نه دي د خوږو ملګرو سره د وطنوالو سره دا د ژوند مزې او دا مصروفیات او دا که ستړي دي که دمې دي دا شریکول هم دي او انشاءالله چې ژوند به کوو ژوند ته به نور خلک هم پرېږدو د ژوند نه به مزې اخلو او که موږ هر څومره په ژوند په ستړو کې په حادثو کې راګیر یو نن سبا د الیکشن ورځې دي داسې وکړئ چې د الیکشن خو د هغې چا وي چې چا پکې خپل مفاد وي زمونږ د غریبو نه خو هغسې څرمنې وځي وتې دي وځي به مخکې به هم وځي زمونږ په وطن د الله رحم وکړي زما د وطن حالات د خدای ښه کړي که زمونږ د وطن حالات ښه وي نو نن سبا به زمونږ بلها ځوانان ملګري مسافر نو دغه سیاست ته خبرې تر خپل حده پورې وساتئ داسې مه کوئ چې ملګري پکې د یو بل نه خفه شي یو بل سره شر وکړي جنګ وکړي یو بل پسې پوسټونه وکړي دا انتهایي غلطه خبره ده ځکه چې دغه سیاسي خلک ټول په خپلو کې روغ دي او تر منځ صرف ما او تا باجه کې راځئ د مات سره میلاویږو دا زه رالم یاره بله ته دا سامان ما راواغسته دی کې پی دي چاول دي دا مې پکې
مې پکې ماسته راواغسته ځان له او برېډ مې راواغسته او دا انډې دي مخې ته ګورو چې څه دي یار دلته بسکټ دي زما د خوښې زه ګورم چې بسکټ کوم ځای پراته دي چې دا سامان خو بس پوره دی زه ګزاره کی دلته بسکټ یاره زما ډېر خوښ دي زه هغه ګورم خو بار ډېر زیات یخني و ما ویډیو جوړه نه کړه هلکه وخت ماښام دی او دلته یو کس دی دی خو پکې نه راولم صرف دا سامان پکې دا ډېر ښکلی هلک دی ماشاءالله په ما ډېر ګران دی خو دی وی چې زه سړځای خراب کړی ما او لږ سړی رانه بد شوی دی غاډوکې دې څنګه دي دوسته اوس یاره لکه یو خبره ده که نه چې مونږ به دلته د ګرمۍ مونږ ډېر زیات انتظار کوو چې خدای ګرمي به کله راځي یاره قسم په خدای دومره یخ -4 اوس دی لکه دا څه ټایم دی او دا ګوتې زما کار نه کړي چې ستا چې هغه په کال خبرې کولې زه پکې لا د بختي رحمانه خبرې دا خو د لغړې چرګې زامن دي نو زه خو پکې بالکل لغړ راوتی مطلب وایي چې چېرته مونږ دغه کوو अरे कहना क्या चाहते हो خدای دې خیر وکړي او ډېر زیات ساړه دي او سټک پک سامان ما راواغستو خو دا سړی زما نه ګډ وډ شوی و د ضروري کال باندې نو ما هلته بیا ویډیو ځکه چې دا سامان و او ګڼه وه یو دغه یو بله په دې سنډی باندې کولا وي د جهان هغه انګریزټ چې دی هغه دلته راغلی دغه دې چې کوم هالیډی وي که نه سپیشل ډی هغې باندې بیا نه کولاوي نه کولاوي صرف یو کولاوي نو چې څومره دغه دا سره سره دغه یې نیول دی انګریزان هغه راغلي یو دا کولاوي یو بالکل په ما تشتلو په ګوټ باندې شابیله ده هغې سیټ ته هغه هم کولاوي نو وروره دا سیسټم ساړه دي او دا وګورئ ماښام دی او صرف یو بونیری دی یو سواتی دی د خدای دپاره نور هېڅ څوک نشته او دلته مړي دی هغه دي ټولې په قطار کې نه ودرول دي طلاق مال ښه غمه په دې سړځای کې پراته دي څه دي خیال دی یاره بس هم نشته مونږ وی بس په راشي خو بس نشته او یخنۍ خراب کړو هلکه بس چېرته یې راشه چې هلکه ما د دا څه دي یاره ته وګوره د اوس نه دا برخه ده که دا څه دي دا وګوره یخي یخ ختمېږي نه الله تعالی دې خیر وکړي وروره او خدای دې زموږ په حال رحم وکړي تش انتظار دی تش خو هلکه دا خلک چېرته په چړک چخ شوی دی دوی خدای غره که بس مې رایږو په کمره کې یا په بس کې وروره الله په امان ښه ده چې دا بس دی دا لاس به زما کاږه شوي دي زما وروره د سړځای د لاسه کره 15-20 منټ صبر خو په دې سړځای کې وکړه وروره دا ګوره سامان څوک پټ نه کړي دوسته هلکه ښځه دلته درنه سیسټم چې څومره دې منډې وي چې ما په کیمره کې نه راولی نو زه پکې بیا خو دا په ما ډېر ګران دی وختي رحمان څه خبرې کوي نو په دې اسټریا کې داسې شته چې بله ورځ زما د هغې ملګرو د هغې بونه سیکلې اسماعیل دوه سیکلې پټې شوي دي لکه کوم نوي کسان راځي د ځان سره هغه مضبوطې تالې راوړی او سیکلې ته خیر وکړه یا وګورئ